السلام علیکم. هغه قبر چې د شپې خبرې کوي، حیرانونکې او ویرونکې کیسه. آیا رحمان څنګه وډار شو؟ هغه ته له قبر څخه څنګه اوازونه راغلل؟ راځئ کیسه تر پایه راسره واورئ. دا د یو کلي کیسه ده. هغه کلی چې د قبرستان نوم به واخیستل شو نو ماشومانو به ژړل. په همدغه کلي کې یو سړی و، نوم یې رحمان و. رحمان به ویل زما زړه پاک دی، لمونځ څه ضرورت لري؟ نه به یې لمونځ کاوه، نه به یې د حلال او حرام پروا ساتله، او که چا به نصیحت ورته وکړ نو به یې وخندل. یوه شپه د شپې 3 بجې رحمان د ملګرو له کوره راوتلو. هوا خاموشه وه، سپو هم غږ نه کاوه، یوازې د قبرستان له لورې یخ باد راغلو. کله چې د قبرستان تر څنګ تېرېدو ناڅاپه یې واورېدل رحمان ودرېد. زړه یې په زور دربېده. ویل یې دا به ووهم وي، خو بیا غږ راغی، دا ځل ډېر نږدې، ته همدلته راتلونکی. د قبر خاوره وخوځېده. یو قبر ورو خلاص شو. له قبره یو انسان راووت، سپین کفن، مخ یې له خاورې تور او غږ یې داسې و لکه له ژورې سانه. هغه وویل ما هم ویل سبا به توبه وباسم. رحمان چیغه کړه ته څوک یې؟ هغه وویل زه ستا پرون یم، هغه پرون چې تا ضایع کړ. هغه مړي وویل کله چې مړ شوم نه مې لمونځ درلود نه مې ښه عمل. قبر راته تنګ شو، تیاره شوه او بیا دا غږ راغی ستا وخت ختم شو. رحمان په زوره وژړل یا الله ما ته یو چانس راکړه. قبر ته لاس ورغځېد. رحمان بېهوښه شو. سهار خلک راغلل. رحمان د قبر تر څنګ پروت و، سپین مخ، سترګې له ویرې خلاصې. کله چې هوش ته راغی لومړۍ خبره یې دا وه لمونځ توبه. له همهغې ورځې یې لمونځ پیل کړ. حرام یې پرېښودل. خلکو ته به یې ویل قبر خبرې کوي، خو یوازې هغه څوک یې اوري چې وخت یې نږدې شوی وي. عبرت ورونو، موږ هره ورځ وایو سبا، خو قبر سبا نه پېژني. نن که اصلاح ونه کړو د ځان، هسې نه سبا زموږ نه وي. نو خو اورېدونکو که دې کیسې مو زړونه لړزولي وي، چینل سبسکرایب کړئ تر څو هره ورځ عبرتناکې او ویرونکې کیسې واورئ. الله مو منشه د خدای په امان.